د رمضان د میاشتې د نیکمرغۍ او عظمت اسباب څه دي؟ د افغان دعوت چینل درنو لیدونکو، د پورتني عنوان لاندې مو درته یوه ښکلې او ګټوره خپرونه چمتو کړې ده. خپرونه را سره تر پایه واورئ او د چینل په سبسکرایب او شیر کولو زموږ ملاتړ وکړئ. د رمضان المبارک میاشت د اسلام په مقدس دین کې یوه معظمه او بابرکته میاشت ده چې لاندې فضایل او ځانګړتیاوې لري. لومړی، الله تعالی په دغه میاشت کې پر مسلمانانو باندې روژه چې د اسلام څلورم رکن دی فرض کړې ده. ای مؤمنانو، پر تاسې داسې روژه فرض کړل شوې ده لکه پر هغو کسانو چې فرض کړل شوې وه چې تر تاسې پخوا وه. د ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اسلام پر 5 بناو ولاړ دی: د شهادت کلمه، د لمانځه ادا کول او زکات ورکول، او د رمضان روژه نیول او د بیت الله شریف حج کول. دویم، الله تعالی په دغه میاشت کې قرآن نازل کړی دی. د روژې میاشت هغه میاشت ده چې قرآن پکې نازل شوی دی چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت لپاره روښانه دلایل او د حق او باطل ترمنځ بیلونکی دی. دریم، الله تعالی په دغه میاشت کې د لیلة القدر شپه ګرځولې ده چې غوره ده له 1000 میاشتو څخه. د دغه شپې په فضیلت کې مکمل صورت نازل شوی او د دې شپې په فضیلت کې زیات احادیث روایت شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: پر تاسې د رمضان مبارکه میاشت راغله چې الله تعالی د دغه میاشتې روژه پر تاسې فرض کړې ده. په دغه میاشت کې د جنت دروازې پرانیستل کیږي، د دوزخ دروازې بندیږي، په دې میاشت کې شیطانان تړل کیږي. په دې میاشت کې الله تعالی لره یوه غوره شپه ده چې په دې شپه کې عبادت کول له 1000 میاشتو غوره دي. څلورم، الله تعالی د دغه میاشتې روژه نیول او په هغه کې قیام کول د بندګانو د ګناهونو د بخښنې ذریعه ګرځولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د رمضان په میاشت کې روژه د ایمان په تقاضا او د ثواب لپاره ونیسي نو د هغه آینده ګناهونه بخښل کیږي. او همدارنګه فرمایي: څوک چې د رمضان په میاشت کې د شپې قیام وکړي د ایمان په تقاضا او د ثواب لپاره نو د هغه آینده ګناهونه بخښل کیږي. او امام مسلم روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: 5 وخت لمونځونه د جمعې لمونځ تر بلې جمعې پورې او یو رمضان تر بل رمضان پورې د ګناهونه له منځه وړي. 5 وخت لمونځونه د جمعې لمونځ تر بلې جمعې پورې او یو رمضان تر بل رمضان پورې ګناهونه له منځه وړي، کوم چې د دې ترمنځ دي کله چې د لویو ګناهونو څخه پرهیز وشي. 5م، الله تعالی په دغه میاشت کې د جنت دروازې پرانیزي او د دوزخ دروازې بندوي. شیطانان تړي، لکه د بخاري او مسلم په حدیث کې چې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کله چې رمضان راشي د جنت دروازې خلاصیږي، د دوزخ دروازې بندیږي او شیطانان پر زنځیرونو تړل کیږي. 6م، الله تعالی د رمضان هره شپه د دوزخ څخه د خلاصون وسیله ګرځولې ده. امام البزاز د ابي سعید رضی الله عنه حدیث نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یقینا د الله تعالی په نزد په رمضان المبارک کې هر شپه او ورځ کې نجات دی او د هر مسلمان لپاره د رمضان په هر شپه او ورځ کې یوه قبوله دعا ده، یعنی یوه دعا یې قبلیږي. اووم، د رمضان د میاشتې روژه نیول د 10 میاشتو د روژې نیولو برابر ثواب لري، ځکه بدله یې 10 چنده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: څوک چې د رمضان روژه ونیسي او بیا په هغه پسې د شوال 6 روژې ونیسي، داسې ده لکه ټول عمر چې روژه نیولې وي. که هر کال داسې وکړي نو ټول عمر به ورته حساب شي. 8م، په دې میاشت کې د تراویح المنځ په جماعت سره داسې ثواب لري لکه ټوله شپه چې په عبادت کولو رانه کړي وي. 9م، په دې میاشت کې عمره د حج برابر ثواب لري، د دغه حدیث شریف په دلیل سره. له حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په رمضان کې عمره د حج سره برابره ده او یا داسې ثواب لري لکه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای حج کړی وي.
لسم په دې میاشت کې اعتکاف سنت دی چې زیات فضیلت لري. عایشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ تر وخته د رمضان په آخرو 10 ورځو کې په اعتکاف کې کېناستلو. وروسته له هغې د دې مبارکې بیبیانې هم په اعتکاف کې کېناستلې. 11 په رمضان المبارک کې د قرآن کریم ډیر تلاوت کول ثواب لري، ځکه چې په هر شپه د رمضان المبارک کې به جبرائیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تشریف راوړلو او د هغه سره به قرآن تکرارولو. 12 روژه نیونکي ته د روژه ماتي برابرول د روژې نیولو ثواب لري. چا چې روژهدار ته روژه ماتي دپاره څه ورکړل او یا چا مجاهد ته د جهاد لپاره وسله یا نور تجهیزات ورکړل نو هغه ته به د روژهدار یا مجاهد په مثل ثواب وي. 14 په رمضان المبارک کې دعا قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 3 کسانو دعا نه ردیږي: روژهدار د روژه ماتي تر وخت پورې، د عادل امام او حق غوښتونکي مظلوم.